الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا د یو ځل بیا د دورې تفسیر په سلسله کې د سورة فاتحه چې کوم تفسیر شوی و دا غا تفسیر په خاتمه کې مونږه د سورة فاتحه امتیازات بیانولو. هغه امتیازاتو کې درې څلور امتیازات مونږه ذکر کړل او بیا مو دا ویلي وو چې په دغه باب کې لږ څه خبرې پاتې دي، هغه به آینده درس کې وایو. دا د اوس وخت دوباره د آینده درس را ورسېدلو. د سورة فاتحه چې کوم امتیازات وو په هغه امتیازاتو کې یو دا دی چې سورة فاتحه کې د الله پاک 12 صفات ذکر کړل شوي دي. بعضی صفتونه د الله په دغه صورت کې ذاتی دي او بعضی صفتونه یې فعلی دي. هغه صفاتو په سلسله کې چې 12 مونږ بیانوو دا دي: اوله الحمدلله الفاظنا دا خبره ثابت شوله چې الله محمود دی. دویم لله نه لفظ د الله، رب العالمین کې لفظ د رب، الرحمن الرحیم کې لفظ د رحمان رحیم، او مالک یوم الدین کې لفظ د مالک. نو دا شپږ صفتونه شوله: یو محمود، دویم الله، دریم رب، څلورم رحمان، پنځم رحیم، شپږم مالک. اوم نمبر کی ایاک نعبدون معبود. اتم نمبر کی و ایاک نستعین ثابت شوله چې الله مستعان دی. نهم نمبر اهدنا الصراط المستقیم دعا نه ثابتیږي چې الله نه مونږه ځکه دعا غواړو چې هغه هادي دی. لسم نمبر انعمت علیهم، انعمت علیهم نه ثابت شوله چې الله پاک منعم دی. یولسم همدغه لفظ نه ثابتیږي چې الله پاک یرضی راضی کیږي. دولسم نمبر کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د دې نه ثابت شوله چې الله پاک یغضب غصه کیږي هم. دا 12 صفتونه د باری تعالی د سورة فاتحه امتیازاتونه یو بل امتیازو چې مونږ بیان کړلو. بل د سورة فاتحه امتیازاتو کې دا خبره ده چې سورة فاتحه کې 9 حروفه نه دي ذکر کړل شوي. دا 9 داسې حروف دي چې هغه په 9 قسمه د عذابونو باندې دلالت کوي. په هغه 9 حروفو کې اول نمبر کې ساده، سا دلالت کی په صبور هلاکت باندې. دویم جیم ده، جیم دلالت کی په جحیم باندې. دریم خا ده، خا دلالت کی په خزیون رسوایه باندې. څلورم زا دلالت کی په زفیر باندې د جهنميانو आवाज ته وایي. پنځم شین دلالت کی په شهیق باندې، دام د جهنميانو आवाज ده. شپږم زوا دا دلالت کی په لزوا باندې. اوم فا دا دلالت کی په فراق باندې. حاصل دا پم دغه ځای کې زمونږ مخې ته راغللو چې 9 قسمه حروف دي، 9 قسمه عذابونو باندې دلالت کوي او دغه 9 قسمه حروف په سورة فاتحه کې نه دي ذکر کړل شوي. د سورة فاتحه د تتمه په حواله باندې یو بحث ته چې هغه ډیر ضروری دی. نو حواله د بحث یا عنوان د بحث هغه دا دی چې تتمه د سورة فاتحه. سورة فاتحه هغه سورت ده چې په ټولو فرق باطله باندې رد کوي. څوره چې باطل ډلې دي، باطل مذهبونه دي،
باطل فرق دی په دې ټولو فرقو باندې سوره فاتحه کې رد موجود ده. هغه دارنګې یوه ډله په دنیا کې مشرکین دي چې الله سره شرک کوي، الله سره بل معبود ګڼي. په همدغه مشرکینو باندې الحمدلله لفظ د الله سره رد وکړلی شولو. حاصل د رد دارنګې دی چې صفات الوهیت، صفات خدایتوب دا صرف او صرف یو الله لره دی. نو رد شول په مشرکینو باندې. هغوی صفات الوهیت غیر الله ته ثابتوي او دارنګې وایي چې دا الله نه علاوه نور هم په دې کائناتو کې معبودین شته چې د الله سره شریک ګڼي. العیاذ بالله. دویم په دې صورت کې رد په دهریو باندې. دهریه وایي چې الله پاک وجود نشته، دا کائنات په خپل وجود ته راغلي دي. نو دهریو باندې حاصل د رد دا دی چې په دې صورت کې مونږه دعوا په الحمدلله سره بیان کړله. بیا په همدغه صورت کې صفتونه د الله بیانېږي. رب العالمین دا یو صفت ده، الرحمن دا بل صفت ده، الرحیم دا دریم صفت شولو، مالک یوم الدین دا څلورم صفت شولو. نو مونږ الله ته صفتونه ذکر کړل، الله ته صفتونه ثابت دي. صفات خو تقاضا د جوهر کی چې پاغي پوری صفات قائم وي، تقاضا د ذات کی چې صفات پاغي باندې قائم وي. صفات چې کله په قائم وي ذات باری تعالی دا خو موجود شولو. ځکه صفتونه دا د معدوم د نشت شي د پاره نشي بیانولی. نو رد په دهریو باندې په همدغه طریقې سره حاصل شولو. دریم په باطلو فرقو کې یو بل ډله د هغې ته معطله وایي. هغوی وایي چې الله پاک معطل دی، کارونه یې نورو هستیو ته حواله کړي دي، دی معطل دی، هسې ناست دی. نو سوره فاتحه کې په همدغه فرقه باندې رد وشولو په رب العالمین الفاظو سره. الله پاک معطل نه دی، الله پاک پالنه کوي، رب دی تربیت کوي. نو رد شولو په هغه ډله باندې چې هغوی وایي الله پاک معطل دی او دغه ډلې ته معطله ویلی شي. څلورم باطلو فرقو کې یوه بله ډله ده، هغوی ته جهمیه وایي. جهمیه هغه ډله ده چې صفات الله پاک نه مني. نو په دغه سوره فاتحه کې لفظ د رب، رحمان، رحیم، مالک سره صفتونه الله ته ثابت شوله. نو رد په جهمیو باندې چې تاسو خو صفات الله نه منئ. وګوره سوره فاتحه کې د الله پاک په صفتونو کې رب دی، رحمان دی، رحیم او مالک دی. پنځم په دې دنیا کې یو بله ډله ده، هغې ته جبریه وایي. جبریه خپل موقف کې دارنګې خبره کوي چې انسان مجبوری محض دی، انسان اختیار بالکل نه لري، انسان د الله د طرف نه مجبور دی. نو دلته سوره فاتحه کې
ایاک نعبد الفاظ سرا رد شل په جبریه باندې. حاصل د رد دا ده انسان که مجبوری محض وي د ده لپاره هیڅ اختیار نه وي نو بیا ایاک نعبدو د الله بندگی ولی بیانی چې زه د الله بندگی کوم. بیا خو به دغه جمله صحیح نشي العیاذ بالله چې ایاک نعبدو ده. د ایاک نعبدو حاصل خدا ده چې زه د الله پاک بندگی کوم. شپږم یوه بله باطله ډله ده چې هغوی ته قدریه وایي. دوی وایي چې انسان قادر مطلق ده او دې سره یو بله ډله چې هغه معتزله سره معرفي کولی شي. هغوی وایي چې خالق د افعالو په خپله انسان ده. نو سوره فاتحه کې و ایاک نستعین سره رد وشلو په قدریو باندې دارنګي معتزله باندې. حاصل د رد دا ده که چرته انسان قادر مطلق وای یا انسان د خپلو افعالو خالق وای نو و ایاک نستعین سره ولی دته تلقین شوی ده چې ته د الله نه مدد وغواړه او دارنګي ووایا و ایاک نستعین خاص تانه مونږه مدد غواړو یا الله په هر یو کار او په هر یو فعل کې. دا شپږ هغه ډلې دي چې په دوی باندې رد وشولو. اومه ډله هغه یو باطله فرقه ده چې مرجئه سره معرفي کولی شي. مرجئه هغې ډلې ته وایي چې دوی وایي صرف ایمان د نجات لپاره کافی ده، عمل ته ضرورت نشته. که انسان نیک اعمال کوي دغه نیک اعمال ورله مفید نه دي. که بد اعمال وکړله نو د دغه انسان دپاره دغه بد اعمال مضر نه دي، ضرر ورته نه رسوي. په دې باطله ډله باندې چې مرجئه ورته وایي اهدنا الصراط المستقیم سره رد ده. حاصل د رد دارنګي ده که چرته اعمال ضروری نه وای نیک اعمال او بد اعمال مضر ضررناک نه وای نو مونږ ته به الله ولې د دې خبرې تلقین کولو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږه په نیغه لاره باندې روان وساتې، روان مکې. اتمه ډله په روافضو سره معرفي کولی شي چې هغې ته مونږ شیعګان وایو. دغه ډله وایي چې صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته ټول مرتد ګرځېدلي دي العیاذ بالله. سره د دې خبرې نه چې د ټولو صحابه کرامو متعلقه الله پاک اعلان د ترضیه کړی ده او همدارنګې فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دارنګې الله پاک د دوی متعلق د حقانیت اعلان کړی ده اولئک هم المؤمنون حقا. دارنګې الله پاک د ټولو صحابه کرامو متعلق اولئک هم الراشدون الفاظ سره اعلان کړی ده. آینده کې چې څومره نسلونه را روان دي د صحابه کرامو نه وروسته هغوی ټولو نسلونو ته الله پاک د صحابه کرامو ایمان معیار پیش کړی ده، یو سمپل معرفي کړی ده. دارنګې فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. دا ټول هغه آیاتونه مبارکه دي چې صحابه کرامو حقانیت
د صحابه کرامو رشدیت، د صحابه کرامو په نیغه لاره باندې رواني دل تلل ثابت پاتې کېدل قرآن پاک کې ثابتېږي. نو د دې ټولو دلایلو باوجود روافض او شیعهګان وایي چې صحابه کرام علیاذ بالله د یو څو صحابهونه د ګوتو په شمیر باندې صحابهونه علاوه نور ټول صحابه کرام مرتد شوي دي. پم دغه ډله باندې رد په سورت فاتحه کې په دې الفاظو سره انعمت علیهم، یعنی صحابه کرام دا ټول منعم علیهم دي. صحابه کرام باندې الله پاک احسان فرزونه، صحابه کرام ته د الله پاک د طرفنا لوی لوی انعامات و اعلان دا شوی دی. صحابه کرام مرتد ندی علیاذ بالله، بلکې صحابه کرام انعمت علیهم نه ثابت شولا چې دوی منعم علیهم دی. دا ته باطل فرق وو چې سوره فاتحه کې پاغوی باندې رد شوی ده. نهم نمبر کې یوه بله ډله ده چې هغوی ته مبتدعین فی الاعمال ویلی شي. حاصل دا دی نیغه لاره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده. څه داسې خلق دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرز زندگی او د طرز عمل نه علاوه یو بل طرز منتخب کړی ده، هغې ته ثواب وایي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي د داسې خلکو د غلطې رویې په باره کې من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو ردنا، او د داسې خلکو توقیر او عزت کوله د اسلام د هدم د نړیدلو سره مترادف ګرځولی دي. من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام. نو دا هغه ډله دی چې هغوی ته مبتدعین ویلی کیږي، لارې خطا کړې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز زندگی، طرز عمل، د صحابه کرامو د طرز زندگی، طرز عمل نه دغه خلکو باندې رد دی ولضالین الفاظ مبارکه سره. حاصل دا دی چې د سورت فاتحی په خاتمه کې مونږه 9 ډلې بیان کړلې چې هغه 9 ډلې باطلې دي او تفصیل وار مو د هغوی د رد دپاره د سورت فاتحی آیاتونه مبارکه پیش کړله. دا وه سوره فاتحه سره د ټولو خپلو هغه تفسیرونو نه چې د آیاتونو په باره کې مونږه په ډېره اخسره طریقې باندې پیش کړله. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. سورة بقرہ ترتیباً دغه سورت دویم نمبر ده. نزول په اعتبار سره دغه سورت اوه اتیایم نمبر ده. دی سورت کی صفات فعلیه د الله جل جلاله 296 بیان شوی دی. دی سورت کی 198 مسلمانانو ته اوامر پکې بیان شوی دی. 50 پکې مناهی، یعنی هغه کارونه چې د هغې نه ځان ساتل ضروری دي. د الله پاک اسماء حسناونه په دې صورت کې شپږ اسماء حسنا بیان کړل شوي دي. کلمات سورت بقره چې کله مونږ حساب کو غالباً 6141 د سورت بقره
کلمات تی. حروف ته دغه صورت غالباً 25,500 تقریباً د دې صورت حروف حساب کړل شوي دي. دې صورت ته سورت بقره ویلی شي. بقره ولی ورته وایي؟ دا هغه صورت ته چې په دې کې ذکر او بیان د بقرې شوی دی. بیا علماء کرام د دغه نوم سره دارنګې فرمایي چې دې ته بیا تسمیت الکل باسم الجزء سره مسما کولی شي. نو دای وجه د تسمیه شوله او دې صورت ته سوره بقره ولی ویلی شي داغي وجم دغه مفسرینو ذکر کړي ده. د بقرې نومې ولې ورته کېښودلو؟ ځکه په دې صورت کې خو ډېر شی احکام نومونه دارنګې د دې صورت لپاره نور نومونه هم دي. بقرې سره ولې مسما شوله؟ جواب دا دی چې محتم بشان واقعه هغه په دې صورت کې د بقرې ده. د دې وجې نه دې ټول صورت ته سوره بقره نوم کېښودلی شولو. بیا دغه واقعه چې کله د بقرې بیانېږي د ډېرو حکمتونو دپاره همدارنګې د ډېرو فوائدو دپاره په دې نامه کې اشارات موجود دي. یو خدا دی چې بنی اسرائیلو د بقرې عبادت کړی و، نو دلته کې رد دی په معبودیت ته چا د بقرې باندې چې غوا دا معبود نشي کېدلی، لکه څنګه چې یهودیانو د غوا بندگی کوله. دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقتم پم دغه واقعي سره ثابتېږي، په خپل ځای کې به ذکر شي. دغه واقعه د بقرې چې کله بیانېږي نو په دغه واقعي سره باس بعد الموت داغي ثبوت هم کولی شي. دلته به دا خبره یاد وساتو چې د بقرې یعنې د غوا بندگی یوازې یهودیانو نه دی کړی، نور خلکو هم د چا د غوا بندگی کړې ده، لکه هندوان شوله، هغوی هم د غوا بندگی کوي او غوا خپل معبود په تاریخ کې ګرځولې ده او د غوا دپاره احترام په داسې طریقې باندې لري لکه احترام د خپل معبود. د دې صورت د بقرې سره سره بل یو نوم دی سنام القرآن. سنام چې د قب ته ویلی کېږي، دارنګې سنام اوچت شي ته وایي، لکه د اوښه په ملا باندې قب دا اوچت دی. کله چې دغه صورت په اوچتو مضامینو باندې مشتمل ده، په لویو مضامینو باندې مشتمل ده، لکه اعتقادیات په دې صورت کې بیانېږي، عبادات، معاملات، سیاست، جهاد، دا ټول په دې صورت کې بیانېږي. دې وجې نه دې صورت ته سنام القرآن ویلی شي. دارنګې پستات القرآن، پستات یوې لویې غټې خیمې ته ویلی شي. دغه صورت په اعلی مضامینو باندې چې مشتمل دی سنام القرآن ورته وایي، او په لویو مضامینو چې مشتمل دی پستات القرآن ورته ویلی شي. دې سره سره د دې صورت یو بل نوم صورت زهرا. حدیث مبارکه کې دی چې تاسو زهراوین تلاوت کوئ. کله چې دغه صورت سره هدایت رڼاګانې حاصلیږي، دې وجې نه دې صورت ته سورې زهرا وایي. زهرا په معنا د پړک کولو سره هم دی. نو دا به په ورځ د قیامت باندې د چا د تلاوت کوونکي، د مینه کوونکي، د هغه په سر باندې به پړک دغه صورت کوي.
دا دغه سورت ابتدایي خبرې شوې. دغه سورت د نوم متعلقه بقره، سنام القرآن، فسطاط القرآن، زهره دغه نومونو وضاحت مخې ته راغللو. 1.6 دین وروسته د سورت بقره د سورت فاتحې سره ربط او مناسبت خبره ده. یعنی سورت بقره په کومو طرزونو باندې د سورت فاتحې سره مناسبت او ربط لري. د هغې په باره کې مفسرین دارنګې فرمایي. اول سورت فاتحه الحمدلله رب العالمین دا اجمال ده او سورت بقره تفصیل ده. تفصیل خو وروسته د اجمال نه یي، نو سورت بقره وروسته په سورې فاتحې پسې ځکه راوړله. دویمه سورې بقره د سورت فاتحې نه وروسته یې ځکه راوړله چې سورت فاتحه کې رب العالمین الفاظ وو، په سورت بقره کې تشریح د رب العالمین ده. نو د دې وجې نه سورې بقرې رستوالی د سورت فاتحې نه په همدغه ترتیب باندې راغلی دی. دارنګې په سورت بقره کې مناظره د ربوبیت 21 اتیشتم دارنګې 10 نمبر آیاتونو کې به راشي ښه په تفصیل باندې. دریامه سورت فاتحه کې د الله پاک تعریف وشولو په الرحمن سره، په الرحیم سره. نو په سورت بقره کې نمونه د رحمت بیانیږي. هغه دا دی چې تاسو نشت وئ، د نشت نه مې شته کړلی. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. دارنګې ستاسو نکاح حضرت آدم علیه السلام وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ مسجود الملائکه مې وګرځولو. تاسو ته مې عفه کړې ده، نعمتونه مې بني اسرائیل باندې خاص او عام کړي دي. عربو د پاره مې د توحید مرکز کعبه ورکړې ده. دا ټولې خبرې چې کله بیانېږي نو دغه سورت بقره د سورت فاتحې سره ربط همدارنګې مناسبت په همدې کې راغللو. چالته کې تعریف د الله پر رحمان رحیم سره و، دلته کې د الله پاک رحمتونه بیانېږي. څلورمه په سورت فاتحه کې مالک یوم الدین سره ارشاد و. مالک یوم الدین دلته په سورت بقره کې نمونه د مالکیت بیانېږي. وګورئ فرعون و اغرقنا آل فرعون. فرعون سره د منظم فوج، سره د منظم حکومت ما غرق کړلو او بني اسرائیلو ته مې سره د کمزورۍ نه وچتوالی ورکړلو. هغوی ته مې غوروالی ورکړلو. دا نه دی مګر نمونه د مالکیت دی. کوم چې په سورت فاتحه کې مالک یوم الدین سره نقل کړل شوی او ذکر کړل شوی وا. پنځمه په سورې فاتحه کې ایاک نعبدو الفاظ و. دلته په سورت بقره کې فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم. دارنګې وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم. هغه وصیت چا د حضرت یعقوب علیہ السلام. شپږمه مخکې په سورت فاتحه کې دلایل نه وو،
دلته په سورت بقره کې دلایل دي الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما مخکې په سورت فاتحه کې ارشاد و وإياك نستعين. دلته په سورت بقره کې فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة. نو هلته استعانت، دلته کې امر دی په استعانت. هلته د الله نه غوښتنه د استعانت او د مدد وه. دلته کې الله پاک امر کړی دی زما نه مدد وغواړئ په صبر سره، دارنګې په مانځه سره. دا 9 نمبر کې ربط و مناسبت د سورت بقرې د سورت فاتحې سره راغللو. 8 مخکې په سورت فاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته سمه لاره وښیه او په هغې باندې مو روان کې. دلته کې جواب ورکوي چې کومه دعا تاسو غواړئ په اهدنا الصراط المستقیم سره، کوم صراط مستقیم تاسو زمانه طلب کوئ، راشي هغه صراط مستقیم دی څه ذلک الکتاب لا ریب فیه. دا 8 ربطونه دي چې د سورت بقرې د سورت فاتحې سره مونږ ذکر کړل. 9 نمبر ربط دا دی مخکې په سورت فاتحه کې وو صراط الذین انعمت علیهم، یعنی الله پاک په بندگانو کې منعم علیهم خلق شتا. نو بیان د منعم علیهم و. دلته په سورت بقره کې احوال دارنګ درجات د منعم علیهم بیانیږي. دا 9 ربطونه او مناسبتونه منګه د سورت بقرې د سورت فاتحې سره نقل کړل. 10 ربط د سورت بقرې د سورت فاتحې سره دا دی مخکې په سورت فاتحه کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین لفظ د ضالین و. دلته کې صفات او درجات ته چا بیانېږي، د ضالین او د ګمراهانو خلق بیانېږي. لنډه دا چې دغه صورت تشریح د چا کوي، تشریح د سورت فاتحه کوي او مونږ ربط مناسبت د سورت بقرې د سورت فاتحه سره په 10 طریقو باندې بیان کړلو. دا 10 طریقې د پاره د ربط او مناسبت شولې د سورت بقرې د سورت فاتحه سره. لن داسې ویلی شو چې د سورت فاتحه چې کوم آیاتونه مبارکه دي هغه آیاتونو سره منګه د سورت بقرې د آیاتونو ربط مناسبت دارنګې د مضامینو ربط او مناسبت بیان کړلو. دغه سورت باندې که چېرته موږ نظر واچوو نو دا سورت غالباً 10 پاوه جوړیږي. 15 پاوونو د دغه سورت کې مسله د توحید دارنګې رسالت د الله یووالی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعثت دا په 15 پاوه د دغه سورت کې بیانېږي. 15 پاوونو کې د دغه سورت بیا انفاق، جهاد او امور انتظامیه تذکره کیږي. لن بداسي وایو چې 109 آیاتونو کې مسله د توحید د باری تعالی سره د خباثت منکرینو د توحید د الله د یووالي مسله او خباثتونه پلیته د هغه خلکو څوک چې د الله یووالی نه مني. دا په 109 آیاتونو مبارکو کې بیانېږي. 3 آیاتونه په دې صورت کې دارنګ دي چې هغې کې مسله د رسالت او د بعثت رسول الله دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول دی، آخرنی نبی دی. د دې سره سره شبهات چې په مسله د رسالت باندې کولی شي د کافرانو د طرف نه، خصوصا د یهودیانو. لکه یهودیانو یو اعتراض قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبک. دارنګې بل اعتراض دوی ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها ومثلها.
دارنګي او بل اعتراض دوی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بل اعتراض دوی ان الصفا والمروه من شعائر الله. دا د دوی هغه اعتراضونه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت مقدسه په باره کې کړي دي او قرآن پاک کې الله پاک د یو اعتراض نه جواب کړی دا. د دې شبهات دي. نو درش پتا آیاتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت د کفارو اعتراضونه داغي جوابونه دا بیان کړل شوی دي. او ډیر عجیب خبره ده چې دا درش پتا آیاتونو کې رسالت رسول الله بیان شوی دی. ټول عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغام درش پتا کاله وو. دین ورسته بیا 14 آیاتونه داسې دي چې پاغي کې رد شرک فعلی ده. رد شرک فعلی شوی ده. په حلالو کې، حرامو کې، په خوراک کې، په اسکاک کې، لباس کې د الله سره شرک حرام دی. دې ته شرک فعلی وایي. دلته 14 آیاتونه داسې دي چې هغې کې رد شرک فعلی دی. د دې صورت 179 نمبر آیات نه وروسته مسله د جهاد او مسله د انفاق بیانېږي. حاصل دا دی د الله په لاره کې د خپل ځان قرباني ورکړي. دارنګې د الله په لاره کې د خپل مال قرباني ورکړي. خو د دغه جهاد او د انفاق مسلې سره سره 3 نورې خبرې دي هغه هم ورسره بیانېږي. اول تربیت مجاهد چې مجاهد دی کوم خبرې مد نظر وساتي. دویمه د ملک امن برقرار وساته داغي تذکرہ. دریمه د خپل کور اصلاح مو وکړي. دا 3 واړه خبرې عمر سره بیانېږي. یعنی د 179 نمبر آیاتنا ورسته جهاد، انفاق، امور انتظامیه د دې تذکره کولی شي. که چرته مونږ په دې صورت باندې مختصرا نظر واچو نو د دغه صورت 2 حصې زمونږ مخې ته راځي. اوله حصه هغه ده چې هغې کې د الله توحید، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت بیانېږي. دویمه حصه هغه ده چې په هغې کې جهاد، انفاق او امور انتظامیه لکه مخکې مو هم بار بیان کړله. بیا د اوله حصه کې چې کله مونږه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه د دې ځای نه تلاوت مونږ شروع کو. نو اوله کې ترغیب القرآن ده. بیا 21 نمبر آیات پورې د 3 فرقو تذکره کیږي. 3 ډلې بیانېږي. اوله ډله هدى للمتقین، متقیان. د دې متقیانو 6 صفتونه الله بیانوي. یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا 6 صفتونه د دوی بیانېږي. د سره سره اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. جزاء دنیوي همدارنګي جزاء اخروی د دې اول ډلې دپاره چې متقیان دي، مؤمنان دي. 6 صفتونو سره سره د دنیا جزای علی هدى من ربهم ده، د آخرت جزای اولئک هم المفلحون. بیا په همدغه 20 آیاتونو کې ان الذین کفروا د دویمې ډلې تذکره ده. د هغوی 3 قباحتونه دي، سزا دنیوي او سزا اخروي. دا بیان شوی ده په همدغه آیاتونو کې. ومن الناس من یقول آمنا بالله. دې ځای نه وروسته 15 قباحتونه د منافقانو چې د مسلمانانو دپاره
د لستونی ماران دي، د دوی 15 قباحتونه سزا دنیوي سزا اخروي بیانېږي. دین وروسته بیا 2 مثالونه دي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، دارنګ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. دا 21 آیاتونو کې تمهیدی باس ته 3 فریق بیانېږي. اول متقیان 6 صفتونه، دا غوی جزا دنیوي او اخروی. کافران دا غوی 3 قباحتونه سزا دنیوي او اخروی. منافقان دا غوی 15 قباحتونه سزا دنیوي ول اخروی. دین ورسته یا ایها الناس اعبدوا. د دې آیات مبارکه نه چې کله مونږه آغاز او شروع وکړو تر 140 آیات مبارکه پورې، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ تر 140 نمبر آیات پورې مسله د وحدانیت د یووالي د الله بیانېږي. او د 140 آیات مبارکه نه تر 189 نمبر آیات مبارکه پوری کتب علیکم القصاص فی القتل تراغز پوری د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت و بعثت بیانیږي. لنډه دا ده چې تر 189 نمبر آیات پوری دی اوله یې سکی د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې مسلې وضاحت او تشریح ده. بیا د 189 نمبر آیاتنا تر آخر د سورت پوری جهاد یو، انفاق 2، امور انتظامیه 3، دا 3 واړه مسلې بیانېږي تر آخر د چا پوری د دغه سورت بقره پوری. لړن به مونږ داسې ووایو چې ټوله سورت بقره کې د دې خبرې وضاحت ته چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا حق ده. د دې دپاره جهاد انفاق وکې او خپل او د خپل وطن د خپل کور او د خپل معاشري امور او دارنګي کارونه دا منظم وساته. په لنډو ټکو کې به دارنګي ووایو چې ټوله سورت بقره د دې خبرې وضاحت کوي چې د لا اله الا الله محمد رسول الله د پاره منظم شي، په خپل ځان او په خپل مال باندې قربانی پیش کې او دا ټول دنیا ته ورسوي. دا د سورت بقره مختصر ترین تور سره مونږه داغي د مضامینو وضاحت مو وکړلو. دین ورسته حروف مقطعات بحث ته کوم چې الف لام میم مبارک الفاظ دي، حروف دي. تعلیمی رادیو 1.6 دغه بحث کې مونږ یو وضاحت ته دی خبرې کوو چې دغه حروف مقطعات په څوره سورتونو کې راغلي دي، مکررات سره څوره دي. مکررات چې کله ترنه ختم کی تعداد څو ته راکوزیږي. د سره سره د دې متعلق د حروف مقطعات متعلق عقیدوي تور سره زمونږ څه مسؤلیت ده. الف لام میم دا د حروف مقطعات نه دي. سوال دا راځي چې دوی ته حروف مقطعات ولې ویلی شي؟ جواب دا ده حروف مقطعات په دې وجه باندې ورته وایي چې د دې الفاظ په شان د حروف تهجی جدا جدا لوستلی شي، ځکه ورته حروف مقطعات وایي. متقدمین علما دې ته حروف وایي او متاخرین علماء کرام دې ته اسماء وایي.
صفاتو په اعتبار سره مونږ چې کله بعض ته صفات مشبهه وکوو هغه ډیر وخت بحث دی آپ په خپل ځای باندې راشي خو دلته صرف دومره خبره کوو چې دغه حروف مقطعات د قرآن مجید یو کم 10 سورتونو په اوایلو کې ذکر کړل شوي دي بیا پم دغه یو کم 10 سورتونو کې سورت بقره کې سورت آل عمران کې حروف مقطعات راوړل شوي ذکر شوي دي دا دواړه سورتونه پکې مدني دي باقی چې نور څومره سورتونه دي دا غوی په اوایلو کې حروف مقطعات راوړل شوي دي هغه ټول مکی سورتونه دي لکه سوره یاسین سورت قلم سورت کهف دا ټول مکی سورتونه دي بیا دغه حروف مقطعات چې کله مونږه حساب کو مکررات او غیر مکررات سره آتاویا جوړیږي او کله چې مکررات دینه حذف کړل شي نو بیا 14 حروف پاتې کیږي هغه 14 حروف مجموعه علماء کرام دارنګي په عبارت کې راجمع کړي دا نص حکیم قاطع له سرنا نو نسن کی نون بیا صاد بیا حا بیا کاف دے یا دے میم دے قاف دے الف دے طوا دے عین دے لام دے ہا دے سین او را دای د مکررات چې کله تنه حذف کړل شي نو بیا داغي مجموعه پم دغه طریقې باندې پاتې کولې شي نو مونږه د حروف مقطعات متعلقه دو خبر یاد کړلې یو دا دی چې دا د څو سورتونو په اوایلو کې راغلي دي جواب مخې ته بیان کړلو څوره مکی دي څوره مدني دي یو کم 10 سورتونه دي دو پکې مدني دي بقره ال عمران باقی نور ټول هغه مکی سورتونه دي بیا مونږ ویل چې مکررات او غیر مکررات سره څومره دي مکررات چې کله تنه حذف شي څوره جوړیږي 14 حروف جوړیږي داغي مونږ بیا دارنګ مجموعه را نقل کړي وا نص حکیم قاطع له سرنا د حروف مقطعات باقی چې نور څومره تفصیل ده هغه به ان شاء الله تعالی آئنده درس کې بیانول شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین